پښتنو د زړه سره دا د پولیسو دا د سی ټي ډي دا ویره دا خوف وباسو اوس په دې حال دی هغه زیبو زمونه هغه دی ولاړ چې پر چوک باندې ولاړ پښتون غریب چې تېرېږي چا یې وویني ثم بكم هم ينتهون لا يرجون مؤسسات ولا د ترقۍ لپاره نورې لارې ګوره دا افغانیت د پښتونوالي تر افغانیت ډاکټر نجیب شهید سر ورکړي تر افغانیت انکار نه وکړي کمانډر جنرال نازي کاڅکزي سر ورکړي د افغانیت انکار نه وکړي ما ویل چې هر څوک کمزوری دومره کمزوری نه یم چې دا ټول نس د وجې د افغانیت انکار کوي دا څوک ونه کړي خو یوه خبره نه نن کوو چې موږ دا اوله سره وایو چې په کراچي کې په پولیسو کې هغه رشوتخوره حرامخوره هغه ظالمان درندګان پکښې د روانور باقیا دا وینم پکښې دي موږ دا نه وایو چې ټول پولیس حرامخوره دي په پولیسو کې سنیره کسان شته سنجیده کسان شته خو کم پښتانه افغانان چې په مخه رامخکې دي خلک دا اوس چې فیصله سوې وه اتنه میاشتې مخکې چې افغانان به وځي مرکزي حکومت فیصله کړې وه ښه وه بده وه په دې زموږ کار نشته خو د افغانانو په حال کې که بېګناه افغانان چې سټیزن کارډ ورسره وي دا هغه پښتانه چې پاکستاني اسناد ورسره وي تا به هغه وړل په تاڼو کې به دې ټارچر کول 10-15,000 روپۍ به دې جنه اخیستلې بیا به دې پرېښول او چې چا به نه درکولې تا به هغه جیلو ته لېږل د دې مړ مخکې مخالفت کړی و نن یم کوو بل د سی ټي ډي والا په ګارډن کې هیډکواټر جوړ کړی دي زه په جیل کې وم زه په ایمان دا یوه خبره درته کوم زه په جیل کې چې کوم پښتانه ناست دي نیم پښتانه بې قصوره دي ټولې سی ټي ډي والا به پورته کړي 10 لکه روپۍ راکړه 20 لکه روپۍ راکړه چې یې ورکړي دا ټي ټي پي دي او دا فلانی دي او دا فلانی دي پر موږ د دې خلاف ولاړ یو نه موږ ولاړ یو د جیلو مونږ مه بیروه چې اوس مې د دې ځای نه په دې قسم د خدای د دې خبرې نه شاته دا خبره به وي او درېیمه خبره کسټم والا چې دا د سمګلینګ پر نامه د پښتنو اوریجنل مال د بتې په شکل جنه اخله او بیا چې څوک به ته نه درکوي ته د شپې پر مارکېټونو کې ووایې بیا د هغو په کورو مالونه وړي د دې خلاف موږ پرونده هم ولاړ وو نن هم ولاړ بیا یوه خبره د ملک پر سطح چې په ملک کې موږ په انتخاباتو کار نه لرو ښه سوی دي بد سوی دي خو د ولس یو خاص کوو خاص کر د پښتنو سره چې کامه وګوره خپل حالات د پاکستان دا ګور څوم انتخابات ستا د ژوند کار ستا سره د ریاست رویه دا د انتخاباتو سره کار نه لري دا کې 45 نمبر وګټي کې 47 نمبر وګټي ستا په نصیب د هغه بې عزتي د هغه ضلالت دی تر هغه پورې چې ته یو قوم یو مضبوطه تنظیم یو مضبوطه تحریک ونه لرې ته به د هغه ضلالت وړې په دې مه خوشحاله کېږه چې خان بهي به داسې جیل راووځي اسمان به ونړي یو شی نشته پر دې باندې دا ستا د ژوند فیصله دا د ریاست سره کار لري ستا چې کوم وسایل خلکو نیولي دي ستا پر وطن پښتونخوا وطن چې کومه ترهګري خوره سوې ده دا د کام سره کار لري ته به کام به داسې منظم کېږي یوه خبره کراچي و پښتنو ته موږ ډېر زر په کراچي کې یو داسې حشر شروع کوو چې ګلۍ کوڅې ته به موږ ځان او هر پښتانه ته خاص کوو چې په دې حشر کې په دې تنظیمي کار کې په کار دی چې د موږ پښتنو سره ملګرتیا وکړو دا خپل تاریخ داسې منظمه کړو دې منظمتیا ته د دې ظلمه ځان نسې خلاصولی
کوي هغه هغه د یو رنګ د په خپل اپس کې سره اخته دي څوک 45 دي څوک 47 دي ولس ګرانۍ مهنګایي بدامنۍ پولیس ناجایزه زیاتوب په دې هېڅوک کار نه لري ما او تا به دې کراچي کې پښتانه د عزت ژوند تېرول غواړي خپل تحریک به منظم کوي او که ته د دې جدارېږې چې جیل دی نو هم پکول دی خو یوه خبره درته وکړم قسم ده چې دا سخت یو نه سې را روان مستقبل ته و دغه نوي نسل ته ښه ژوند نه سې پرېښولی دا به هم سبا بیا بې عزته دا به هم سبا ذلیلوي یوه خبره درته کوم په جیل کې یو صوبېدار یې پر موږ درولی و دا د څو واډو په سر درېږي وما ته ویلې ول ته طریق و دی سندی و وما سپی په پښین کې څو کاله مزدوري کړې ده ما چیرې دې کړې مزدوري ویلې ول په پښین په کلي بلکارو په توره شا په کمالزۍ کې ما هلته په باغو کې مزدوري کوله د انګورو د سیبو په باغو نو ما پر وخندل ولې دې وخندل ما الاصل کوم یاست چې کوم خلک زموږ په باغو کې مزدوري کوي هغه یې نن پر موږ افسران کړي دي نن کوم یاست ځان ته کوم ویلی دي ځکه زموږ مزدوران نن د ده په سیټي باندې مخکې ورته کېږو کښېنوي دا ته کوم وایي موږ ورته که یې ځان ته کوم وایو که د خپل ځان مال د عزت تحفظ غواړي بیا به اتحاد کوي او که اتحاد نه کوي بله یوه لار نشته شپږ اویا کاله د پاکستان جوړ سوي دی چې جوړ سوی دی هر لاره به پښتانه استعمال کړه په هر چا پسې پسې شوې خپل ګریوان کې وګوره نن د حیثیت څه دی په کوم ځای ولاړ یې نو خاص درته کوو خاص مو ټولو پښتنو ته کوو چې موږ به زر تر زر خپل تنظیمي کارونه داسې منظمه کوو خپل تحریک به داسې منظم کوو په هره ضلع کې چې بیا د چا پلار د ما د تا سره زیاتوب ونه کړي او یوه خبره به لکو په کراچي کې دا سرمایه‌دارو کاروباري پښتنو ته خاص کړو چې پی ټي ایم ځوانان دا ویني دا ته یې ویني ټول غریب خلک ټول د دیارۍ خلک وجیلو ته ولاړ دي ووهلو ټکولو ته ولاړ دي په کراچي کې چیش غواړي د پښتانه د سر د مال د عزت تحفظ غواړي موږ د پښتنو کاروباریانو دپاره هم راوتلي یو موږ چې څوک بې عزته کوي د هغوی لپاره هم راوتلي یو نو خاص درته کوو چې د خپل تحریک سره به مالي مرسته دا تجاران لازمي کوي چې ښکاره نه شي کولی په پټه یې کوه خو دا پر تا باندې حق دی دا پر تا حق دی د پښتونوالي چې ته به د خپل تحریک سره مالي یو خاص کوو چې په کراچي کې زموږ د پښتنو ژوند ډېر تریخ دی خصوصا د دا درو محکمو څخه سی ټي ډي پولیس او کسټم دا د موږ سره ډېر زیاتوبونه کوي کاروباري تور مې وهي بې عزته کوي مې د دې دپاره به یو داسې منظم تحریک شروع کوو دا د پښتنو د زړه څخه دا د پولیسو دا د سی ټي ډي دا ویره دا خوف نه باسو اوس خدای حال دی هغه زیبو زامنو هغه دي ولاړ دي چې پر چوک باندې ولاړ دي پښتون غریب چې تېرېږي چا یې وویني ثم بكم عميتهم لا يرجون خبره دا ده دا درد دا خوف دا په یو منظم اتحاد دا په یو منظم تنظیم ورکي بل تحریک منظمه تحریک بله لار نشته داسې منظمه تنظیم به جوړوو کراچي پی ټي ایم په ډېرو سختو کې په ګرده دنیا ته یې ښکاره کړی دي چې د کراچي پی ټي ایم تر یو ځای کم نه دی زیات دی کم نه دی خو د منظمتیا په حواله به هم انشاءالله و ګران مشر منظور خان پښتون ته دا ښکاره کوو چې دغه دی زموږ منظمه تحریک انشاءالله یو خاص درته کوم دلته زه وینم د اتحاد ټول ملګري ولاړ دي د ملیار ملګري ولاړ دي سرابوټ خوایدي ګرده ولاړ درې لارې دي د کراچي درې لارې په منظمه توګه موږ ټینګ نیولی شو یو د کوټې روډ راځي ګرده په لار کې اتحاد ټول بنارس ګرده پروت دی دویمه لار د سند راځي
پیپرین ملیر کجابات باندې درېیمه لار فایل نو لار ده موږ به په درو سرو ځایونو کې دوه زره دی منظمه کسان چې پر نیمه ګنټه پر واټساپ پیج باندې دی پر روډ ولاړ دا به زموږ ټولګي کې دا به خامخا کوو منظمه تېري خپل پښتانه عزت د ځان د سر د مال د عزت تحفظ په بله لار نشته خپل تېري او هغه منظمه تېري نور ډېره مننه